بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ګرانو کتونکو اوریدونکو ډاکټر صاحبانو ته سلامونه احترامات. خدای دې وکړي چې تاسو روغ او جوړ اوسئ. ډاکټر صاحبانو نن زموږ د درېیمې ورځې لیکچر چې دی هغه کلاسیفیکیشن اف ډرګس اکارډینګ ټو دیئر اکشنز، یعنی د عمل د میکانیزم په اساس باندې د درملو طبقه بندي د ډاکټر صاحبانو. کلاسیفیکیشن ډاکټر صاحبانو طبقه بندي ته وایي. اف معنا د ډرګس د درملو، اکارډینګ په شمول، ټو دیئر اکشن د دوی د تاثیر، یعنی ډاکټر صاحبانو داسې وایو کلاسیفیکیشن اف ډرګس اکارډینګ ټو دیئر اکشنز. د دې خبرې هدف دا دی ډاکټر صاحبانو چې د درملو د تاثیر د میکانیزم په اساس باندې د درملو طبقه بندي یا ویشنه. نو ډاکټر صاحبانو راځو نن موږ په همدې ټاپک شروع کوو په خیر سره. ډاکټر صاحبانو نن ته یو لس ثانیې وایو. اول ډاکټر صاحبانو اول انالجیزیک ډرګس دي. ډاکټر صاحبانو تاسو یو چپټر یو کتاب مطالعه کوئ او هغه کې تاسو ګورئ چې تاسو د انالجیزیک د توري سره مخ شوئ. نو د دې لیکچر نه زموږ هدف هم دا دی چې د انالجیزیک ډرګس موږ تاسو پیژنو چې دا څه رقم درمل دي چې کوي. انالجیزیک ډرګس ډاکټر صاحبانو ان معنا دا وداوت، معنا پرته بغیر. جزیه ډاکټر صاحبانو جزیه دا لجزیک چې دی، لجزیک الجزیک چې دی، الجزیک دا ډاکټر صاحبانو د یو لاتینی کلمې د لاګوس څخه اخیستل شوی دی. د لاګوس د توري څخه د لاګوس. د لاګوس څخه اخیستل شوی دی. د دې لاګوس معنا دا ډاکټر صاحبانو پین یا درد، پین یا درد. نو ډاکټر صاحبانو اوس انالجیزیک ډرګس کنه، یعنی هغه دواګانې چې درد لمنځه وړي، یعنی انسان د درد نه بغیر ساتي. موږ وایو کنه ان معنا څه ان معنا بغیر پرته، یعنی دا دواګانې د انسان د بدن څخه درد لري کوي. نو درد نه بغیر ساتي، پرته ساتي، د درد نه پرته ساتي. دا تحت لفظي ډول معنا و. اوس ډاکټر صاحب داسې وایو انالجیزیک ډاکټر صاحبانو له هغه درملو څخه عبارت دی یا هغه درملو ته ویل کېږي چې هغه ډاکټر صاحبانو دردونه له منځه وړي. هغه ډاکټر صاحبانو دا درمل چې دردونه له منځه یوسي، درد کم کړي، درد ختم کړي، دې درملو ته انالجیزیک ډرګس وایي. چې دا خیر سره ډاکټر صاحبانو پر دا مسلسل د خیر سره فارماکولوژي چې د اساسات خلاص شو، د عمومیات خلاص شو په خیر سره، نو بیا ډاکټر صاحبانو د خیر سره دغه درمل شروع کوو. نو ډاکټر صاحب انالجیزیک درمل هغه درمل چې دردونه له منځه وړي. لکه مثال ډاکټر صاحب کوم درمل؟ لکه ټراماډول، لکه ډیکلوفیناک سوډیم، آیبوپروفین، کیپلام، بیپلام، پونسټان، سینیډ، انسیټ، هغه ټول دواګانې چې ډاکټر صاحبانو دي، مورفین، ډایاسیټایل مورفین، کیټامین، دا خدای بل ډاکټر صاحبانو ډېر دواګانې چې دي دا شی دی د دردونه له منځه وړي. دویمه کورنۍ ډاکټر صاحب انستیټیک، ان به پکې راغی، یعنی پرته بغیر. سټیټیک څه ته وایي؟ اکثر هوش ته وایي، هوش. یا ډاکټر صاحبانو دا هغه دواګانې دي چې انسان بهوشه کوي. یو ځای دا چې دی حیثیت، دا د درد حیثیت نه دی، د درد دا د درد حیثیت له منځه وړي. یعنی هغه دواګانې چې بهوشي رامنځته کوي، بهوشي حیثیت له منځه وړي، بهحیثیته. نو ډاکټر صاحبانو دوی کې اوس کومې دواګانې دي؟ لکه کیټامین، لکه لیګنوکاین. تاسو وګورئ کنه یو ډاکټر صاحب چې یو عملیات کوي، یو دانه عملیات کوي کنه، نو دا لیګنوکاین ستنې راوالي، لیډوکاین چې ورته وایي کنه، دا ورته څنګه کوي؟ دا ورته کوي کنه دانې خواوشا کې، دا ورته کوي. دا چې به دانه عملیات کوي هیڅ درد نه کوي. نو هغه دواګانې چې درد له منځه وړي یا دغه حیثیت د درد حیثیت له منځه وړي، دغه دواګانو ته او بهوشي رامنځته کوي، دغه دواګانو ته څه وایي؟ انستیټیک ډرګس ورته وایي. لکه کیټامین او لیګنوکاین. دریم کټګوري کې ډاکټر صاحبانو دریم کورنۍ دوا چې هغه انټي هیلمنتیک ډرګس دي. انټي هیلمنتیک ډرګس، هیلمن ډاکټر صاحبانو چینجیانو ته وایي چې دا په خپل پراجیټونه دي. هیلمنز چینجیانو ته وایي، چینجیانو ته. نو ډاکټر صاحبانو انټي معنا دا ضد، انټي معنا دا ضد. نو انټي هیلمنتیک معنا یعنی هغه درمل ډرګس کنه، هغه درمل هغه ډرګس چې د چینجیانو ضد تاثیر کوي، یعنی چینجیان له منځه وړي. نو هغه دواګانې چې چینجیان له منځه وړي، دغه دواګانو ته ډاکټر صاحبانو نوم اخلي انټي هیلمنتیک ډرګس. لکه کومې دواګانې؟ لکه البنډازول، میبنډازول، او داسې پایرازینامایډ، او داسې خدای بلا دواګانې نورې ډاکټر صاحبانو.
پیرازوکنټل دی بلا پکې نور دواګانې دي مثال په تور ډاکټر صاحبانو تاسو ته ما یو 2 دانې راواغستې څلورم نمبر کې ډاکټر صاحبانو انټي پایریټک ډرګز دي انټي پایریټکس انټي ډاکټر صاحبانو ضد ته وایي پایریټک ډاکټر صاحبانو تبې ته وایي پایریسس تبې ته وایي نو او ډرګز ډاکټر صاحبانو درمل دي نو انټي پایریټک ډاکټر صاحبانو هغه درمل څخه عبارت دي چې هغه د تبې ضد تاثیر کوي انټي پایریټک ډرګز هغه درمل چې د تبې ضد تاثیر کوي دیتا انټي پایریټکس وایي پایریټک معنا درد او بخې تبه او انټي ضد ته وایي ډرګز درمل دي نو هغه درمل چې د تبې ضد تاثیر کوي انټي پایریټک ډرګز یعنی تبه له ختمۍ له منځه وړي مثلا ډاکټر نو پاراسټامول لکه موږ چې ته شارټ کټ کې پرسټامول وایو کنه پاراسټامول پرسټامول شوي اسپرین شوي بروپین شوي دغه دواګان ډاکټر صاحبانو ټول دواګانې چې دي دغه انټي پایریټک دواګانې دي یعنی تبه له منځه وړي دویم ډاکټر صاحبانو پنځم نمبر کې انټیډاټس انټیډاټس ته وایي انټیډاټ ډاکټر صاحبانو د هغه دواګانو څخه عبارت دي چې یو دوا د بلې دوا بد تاثیرات له منځه یوسي او ختم یې کړي انټیډاټس که چیرته یو دوا د بلې دوا بد او زهري تاثیرات له بدن څخه لري کی او له منځه یوسي همدې دواګانو ته ډاکټر انټیډاټس وایي لکه مثلا کومه دوا مثلا ډاکټر صاحب یو چا قصدن یا سهون مثلا ډاکټر صاحب پرسټامول سار او ماخام غرمه درې ټیمه دي کنه سار غرمه ماخام تا مثلا وخړه سار کې یو دانه الماری کې د ګوري کې خو وړو کې ورور دی راغی فکر وکړو چې دا کنه خد شي دي وای غسه دا ټول یو شل دانه یو خوړې دا سهون شو کنه یا مثلا د چا خودکشي ته زړه وشو 50 دانه پرسټامول یو ځل نه خوري دا اوس قصدن شو یعنی که څوک سهون یا قصدن دغه شان یو دوا اضافه خوري او ډاکټر صاحبانو پاغي په بدن کې به زهري تاثیرات راځي کنه بد تاثیرات نو کچیرته به موږ بل یو دوا ورکو او دغه دوا چې ډیره خوړلې ده د دې دوا بد تاثیرات په بدن کې ختم کی د منځ یوسي ام دې ته انټیډوټ وایي نو دغه دواګان ډاکټر صاحبانو دغه دواګان مثلا لکه ان اسیټایل سیسټین اوس دا د پرسټامول لپاره ده اوس که چا پرسټامول ډیر زیات وخوړه قصدن یا سهون نو دا ور کوي ډاکټر صاحب د سره بیرته بدن کې چلیټ کیږي چلیشن کوي او بدن کې دا اسیټایل سیسټین د بدن نه وځي هغه ځا سره ورته بس بل دوا ډاکټر صاحب نو کپلومازینل د ډیازیپم د کورنۍ دواګانو سره لکه الپرازولام میزازولام دا دواګان چا ډېرې کړي نو تاسو پلومازینل ورکولای شئ نو دا ډاکټر صاحبانو انټیډوټ دواګانې دي انټیډوټ دواګانې ډاکټر صاحب هغه دواګانې چې چیرته د یوې بلې دوا زهري او بد تاثیرات د منځه یوسي هم دې دواګانو ته انټیډوټس وایي ډاکټر صاحبانو دغه بل کلیپ موږ تاسو ته بل ویډیو کې جوړو خوشاله او آباد اوسئ